رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که مو په یوه مځکه کې د طاعون واورېده تاسې هلته مه ورځئ او که بیا تاسې په هغه مځکه کې واست مه ځینې راوځئ چې د حدیث شریف لفظ داسې دی اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. عجبه خبره. وایي که مو په یوه مځکه کې د طاعون د نشرېدو واورېده تاسې مه ورننوځئ و هغه ځای ته مه ورځئ. ښه دا خو معلومه خبره ده، مه ورځئ ولې چې تاسې ته سرایت ونه کړي، در نقل نسي او تاسې پاخته نسي. دلته د مرض د سرایت او نقل کېدو خبره یاده شوه چې په عربي کې عدوه ورته وایي. پر دغه موضوع به په وروسته کې انشاء الله تعالی مفصل بحث راسي. بیرته و هغه حدیث شریف ته راګرځم. فرمایي تاسې د طاعون یا بل هر ساري مرض ومځکې ته مه ورځئ. د دې په فایده خو پوه سوو او دا چې فرمایي که تاسې د دغه طاعون یا وبا په مځکه کې واست مه ځینې راوځئ. دا څنګه؟ اول زه خپل ورور د اکازو اقربا اشنایان او همسایگان په خپلو سترګو وینم چې نن جوړ او روغ دي خو سبا و قبر ته بیول کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما څنګه امر کوي چې زه باید دا ښار پرې نږدم چې ځینې ووځم. دا هلته په دغه ښار کې د انتحار او ځان وژنې دپاره پاته سم. مشکله خبره ده. د امواس په طاعون کې صحابه کرام په تحیر کې پاته سوه. کم وخت چې د مهاجرینو او انصارو مشایخ د دې مسئلې د بحث او مشورې دپاره سره راټول سو چې آیا دغه ښار ته چې طاعون پکښې نشر سوی دی ورسو ورداخل سو او که د دې ښار څخه لرې او د باندې پاته سو. دغه مشوره د مهاجرینو او انصارو د مشایخو په مابین کې روانه. چا ویل د الله عز وجل د قدر څخه به څنګه او چیرې تښتو، او چا بیا ویل چې خپل ځانونه څنګه او ولې په خطر او هلاک کې واچو. تر څو چې د دغه اختلاف فیصله د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په هغه قول سره وسوه چې ویل د الله عز وجل د قدر څخه د الله عز وجل و قدر ته ورځو. که مرض د الله عز وجل قدر دی خو صحت هم د الله عز وجل قدر دی. دا هم قدر دی او هغه هم. در رضی الله تعالی عنه د تشویش څخه ځان ویستی. ویل که هلته د مریضۍ قدر سته دغه رنګه د صحت قدر هم سته چې دا هم الهي قدر دی او تر مریضۍ ښه دی. نو خود دغه د نفع قدر اختیاروو. خو بیا هم په صحابه کرامو کې د دغه طاعون د قانون په پوهېدلو کې یو تشویش او اندېښنه موجوده وه چې باید څنګه معامله ورسره وسي. ورسو که یا په دغه وخت کې د اصحاب کرامو څخه یو نفر راغلی ویل په دې باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه زما سره علم او معلومات شته. او بیا یې دغه حدیث شریف ووایه اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. اوس نو دا چې مه ورځئ د دې په مقصد خو موږ پوه سو. او دا چې مه ځینې راوځئ آیا دا انتحار او ځان وژنه نه ده؟ اوس به جواب واورو. فضیلة الشیخ عبدالمجید وایي د یو ډنمارکي عالم سره یو ځای او ملاقات و چې د دغه عالم نوم ډاکټر جون هنوبرل لارسون و چې دغه ډاکټر د جراثیمو میکروبو او د هغو د امراضو په علم کې متخصص و. دا د اختصاص و. نو مې ده ته وویل که ته پر یوه ښار حاکم یې او په دغه ښار کې د طاعون مرض نشر سو ته څه کوې؟ ده ویل زه به د ښار پر شاوخوا پولیس راوګرځوم. دغه ښار ته به د باندې څخه د خلقو ننوتل منع کم او د دغه ښار څخه به د خلقو راوتل منع کم. ما ویل دا چې ته و ښار ته د خلقو ننوتل منع کوې د دې په مقصد موږ پوهیږو چې د باندني خلق په دغه مرض اخته نسي، مګر د دغه ښار څخه د خلقو وتل ولې منع کوې؟ ده ویل په آخرو وختو کې علمي څېړنو موږ ته دا راښکاره او معلومه کړې ده چې دغه څېړنې او تجربې ډېرې نوي دي. دغو څېړنو موږ ته دا کشف کړه
کم وخت چې په یوه ښار یا منطقه کې طاعون نشر شي، په دغه ښار یا منطقه کې په دغه میکروب اخته کسان په سلو کې 95 ته رسېږي. په سل کې 95 انسانان دغه میکروب د ځان سره لري، یعنی تقریبا ټول خلق په دغه میکروب ولړل شي، مګر هغه کسان چې پر دوی د دغه مرض آثار ښکاره کیږي هغه په سلو کې 10 یا 20 نهایت تر 10 پورې وي. ما ویل ښه، هغه پاتې 80 یا 80 یا 80 په سلو کې چې د مرض آثار نه دي پر ښکاره سوي، هغه ولې د دغه ښار څخه د باندې نه پرېږدي؟ ډاکټر ویل ځکه دوی په خپلو بدنو کې دغه میکروب لري، مګر هغه د دوی دفاعي قوت پر دغه میکروبو غالبه سوی دی. نو د دوی حالت داسې سو چې د دوی په جسم کې میکروب شته، مګر و دوی ته ضرر نه ورسوي، ځکه د دوی جسم وقایه پیدا کړه. د ده جسم وده ته د دغه میکروب ضد ور جوړ کړی دی، او د دغه ښار په ځینو خلقو کې د دغه مرض آثار په یو معینه محدوده او خفیفه درجه کې ښکاره کیږي، فقط د زکام پر شکل یا د حرارت د زیاتوالي پر شکل. ډاکټر نور هم پسې زیاته کړه، ویل ښه اوس نو که دغه جوړ سړی په دغه خپله منطقه کې چې طاعون پکښې نشر سوی دی پاتې سي، پر ده کم خطر نشته، ځکه په ده کې د دفاعي قوت د طرفه یو مقاومت پیدا سوی دی چې د ده څخه مرض پورې وهي، لکه دی چې د دغه مرض په مقابل کې واکسین سوی دی. مګر که دغه سړی د دغه ښار څخه ووځي، نو دی په داسې حال کې وځي چې د دغه مرض میکروب، جرثوم او بکتریا ورسره وي، نو دغه مرض و یو بل نوي ښار ته نقلوي چې ممکن د دغه یو نفر وتل د میلیونو انسانانو د هلاک سبب وګرځي. خو بالمقابل د دغه سړي په دغه ښار کې پاتې کېدل کم خطر نه لري. او بیا په آخر کې محترم شیخ عبدالمجید دا پوښتنه ځینې کوي چې تر څه وخته به دغه خلک په دغه ښار کې پاتې وي، نه به ځینې راوځي؟ ډاکټر ویل تر لږو ورځو پورې، او بیا د دغه جرثوم سلوک تغییر کوي. دغه میکروب او د ده نوی جیل هغه د سرایت او نقلیدو خاصیت د لاسه ورکوي، هغه خاصیت چې مرض یې و نورو ته نقلاوه د بینه دی. پس له یو څه وخته دغه میکروب غیر ساري ګرځي او بیا ضرر نه رسوي. نو په دغه صورت کې په دغه طاعوني ښار کې د یو څه مودې دپاره د دغه ښار د خلقو پاتې کېده ښه او بهتر دی، تر څو چې دغه میکروب آرامیږي او هغه د سرایت خاصیت او صفت کم چې د وبا سبب ګرځي د لاسه ورکوي، او په دغه شکل سره دا مرض بیرته ورکیږي. نو د دغه طاعون دپاره ښه او بهترین علاج داسو چې موږ پولیس راولو او پر دغه ښار یې راوګرځو چې په دغه واسطه د دغه ښار څخه د خلقو وتل او ورننوتل منع کړو. سبحان الله. ښه متوجه سئ چې زموږ د دین عظمت او حکمت در معلوم سي. د اوسني عصر پرمختللي علم او تمدن په خپلو حساسو آلاتو او لابراتوارو دغه موضوع اوس پس له ډیرو څېړنو او تجربو په دغه دقت سره کشفوي. خو زموږ د دین لارښود 1400 کاله د مخه په هغه وچ ریګ او صحرا کې چې نه تمدن و، نه علم، نه لابراتوارونه و، نه طبي درسونه او فاکولټې، دغه موضوع په ډیرو ساده الفاظو کې بیان کړې ده او فرمایي که مو په یوه مځکه کې د طاعون د نشرېدو واورېده مه ورځئ، او که په هغه مځکه کې واست مه ځینې راوځئ. په والله دا کلام د بل چا د طرفه نسي ویل کېدلی بې له دې څخه چې هغه دې نبي مرسل وي او هغه ته د هغه چا د طرفه ورښول کېږي چې د ټول عالم او کائناتو